څومره وخت کې وکړی شي یو منظم پوځ رامنځته کړي. اوسنیو شرایطو او د طالبانو امکاناتو ته په کتو دغه چاره تر کومه بریده ممکنه ده؟ د پخلاینې خپرونې ته ښه راغلی. زه زمزمه نیازه یم. په ننني بحث کې مو یو میلمه د طالبانو د دفاع وزارت سرمفتش مفتي لطیف الله حکیمي دی چې د دوی د دفاع وزارت په وروستیو اقداماتو او د طالبانو په اردو به ورسره خبرې وکړو. بل میلمه مو د پخواني حکومت د وسلوالو ځواکونو ویاند جنرال عمر شینواره دی چې په همدې تړاو به یې نظر او ارزونه ولرو. دواړو ته ښه راغلاست وایم. ښاغلی حکیمي، له تاسې به یې پیل کړو. د نوې او منظمې اردو جوړولو کارونه مو تر کوم ځایه رسېدلي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تاسې او ستاسې ټولو لیدونکو او درانه میلمانه او همداراز ستاسې همکارانو ټولو ته احترامات. تر کومه ځایه چې تاسې هم خبر یاست او موږ په وار وار باندې ویلي هم دي چې منظمه قوي اردو به د ملت له ټولو اقشارو څخه په ټولو اقشارو باندې مشتملې وي، جوړېږي. او همدا چاره له هغې ورځې څخه پیل شوې ده، له کومې ورځې څخه چې اسلامي امارت پر هېواد پر ټولو برخو باندې حاکم شوی ده.